ګرمۍ په موسم کې مسلمانان بے احتیاطي کوي. هغه دا دی چې کله لباس اغوندي یا ډیر زیات خفیف یا ډیر زیات مختصر، نارینه او زنانه. خفیف دا مطلب دی چې ډیر زیات هلکا دی، حتی چې د دننه اندامونه هم ښکاري، عورت هم د ښکاري. دا یو لویه غلطي ده. او یا ډیر مختصر لباس، مطلب دا دی بس صرف جنګې واغوندي، په دغه باندې دی اکتفا وکړي، په کور کې ناسي، بچي م راننوځي او ښځه او انګیندي او نونه هر څه راننوځي او د جنګې اغوستې او دقسې ناستې، یاره ګرمي ده. دا لویه غلطي ده زما عزتمندو. ګرمي نه، کمړ هم شوې، د نوم نه واخله د زنګونانو نه ښکته پورې چې دا کمزی دی، دا ستر پټول دا یو ضروري امر دی. دا که مانځه کې یو که په غیر مانځه کې یو که ګرمي ده او که یخني ده، دا به هېڅ چاته نه ښکاره کوي. او نبي علیه السلام فرمایل دي د یو مسلمان دپاره دا حلال نه دی چې د بل مسلمان عورت ته وګوري. او نبي علیه السلام پې لعنت کړی دی، لعن الله الناظر والمنظور الیه. هغه سړی چې دی کتونکی دی د چا عورت ته، او هغه چې د هغه عورت ته کتلی کېږي، الله پاک په دې دواړو باندې لعنت لیږلی دی. او نبي علیه السلام فرمایلی دي چې تاسو د مړي دی عورت ته به هم نه ګورئ. یعنی که مړی یو انسان لامبئ، نور بدن د هغه ښکاره دی، کم از کم د نوم نه واخله، د زنګونانو نه ښکته پورې چې دا کومه حصه ده، دا حصه به وله خامخا پټوئ، که ښځه ده او که نر دی. او ښځې چې کوم دی زما عزتمندو په دې غلط فهمۍ کې دي، د بلې ښځې نه چې کوم دی خپل ځان نه پټوي. بعضې مسلمانان هغه وجود یې ګرېږي نو راغه ځای نه به پیسې را بره کړي او زنګون به یې ښکاروي او د خلکو د مخې به یې ګروي. زنګون عورت دی، څنګه چې شرمګاه د خلکو نه پټې دي، چې به دا زنګون هم د خلکو نه پټې. لیکن نن زما عزتمندو مسلمانان په دې کې غفلت کوي. نو ګرمۍ موسم دی، لیکن د ګرمۍ په موسم کې به مونږ د الله پاک حدود نه کراس کوو. د الله پاک وذکر دا حدود د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ښودلي شوي حدود هغه به نه کراس کوو. موته په دغې باندې چې کوم دی یخیږو نه، نور اندامونه که ستا کولاو شي خیر دی، د هغې اجازت شته، لیکن عورت دا به بلکل نه کولویږي.